الله اکبر. تاسو دغه ویډیو ګورئ. قسم په خدای چې کله زما مخ ته په فیسبوک کې راغله ما ډایرکټلی دغه ویډیو ډاونلوډ کړه. مې زه په دې باندې خلکو ته یو پیغام ورکوم او ما سره موقع میلاو نه شوه. 3 هفتې بعد چې ما سره موقع میلاو شوه چې زه په دې باندې یو پیغام تاسو ته درکړم. تاسو دغه ویډیو ګورئ. زه تاسو ته چې دی مکمل پلی کولی هم نشم. تاسو ما سره چې دغه ویډیو لږ وګورئ. ګران کتونکو، دومره ظلم او زیاتې صرف په اسلام کې نه، په هر مذهب کې په یو څیز باندې کول دا ناجایز او حرام او ناروا دي. خو دغه خلک دي انسانان پته نشته چې څوک دي، مسلمانان دي، غیر مسلم دي، څوک هم چې دي دا ظلم او زیاتې یو دي چې په کومه طریقه باندې او دوی ته دغه ظلم او زیاتې تاسو په دغه ویډیو کې وکتل. دغه ظلم او زیاتې باندې دوی ته چې سکون او خوشحالي ملاويږي، دوی ته چې په هغه باندې سکون داسې ملاويږي چې دوی په خلو باندې چې خندا ده ورسره. قسم په خدای زما خو دغه زړه بې انتها ودردېدو. په دې وجه باندې چې ما وغوښتل چې زه یو پیغام تاسو ته درکړم. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی. دا مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې برحم کوونکو خلکو باندې رحمان رحم کوي او اے خلکو تاسو په ځمکې والے باندې رحم وکړي، اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي. ګران کتونکو، محدثین دغه حدیث په تشریح کې لیکي چې په ځمکې والے باندې رحم وکړي. د دې نه مراد او مطلب دا نه دی چې صرف په انسانانو باندې، د دې نه مراد او مطلب دا دی چې انسانانو سره سره چې دی په ځناورو باندې، ځکه چې دا هم د الله جل شانه مخلوق دی. دومره ظلم او زیاتې لکه د انسان او ځناور په منځ کې چې کوم فرق دی هغه څه شی دی؟ هغه صرف عقل دی. او کله چې یو انسان سره د دې چې هغه کې عقل موجود دی خو د ځناورو په شان د کار شروع کړي، نو دغه انسان چې دی د انسانیت په توګه باندې نه چې دا چې د ځناورو نه حسابېږي. ځکه چې یو انسان کې عقل وي نو هغه چې دومره ظلم او زیاتې نشي کولی لکه دغه خلکو چې به دغه ویډیو کې کړی دی. موږ تاسو له پکار دي چې زموږ او ستاسو په محلو کې څومره ځناور دي، انسانانو باندې خو هسې رحم کول پکار دي چې څومره ځناور دي چې موږ او تاسو په هغې باندې چې موږ او تاسو هغې ته څه نشو ورکولی، هغې ته څه خوراک نشو ورکولی، کم از کم چې موږ او تاسو هغې سره ظلم او زیاتې نه کوو. او بیا په دې طریقه باندې چې هغه سوځوي. په کتابونو کې راغلي چې کوم اشیا تا ته تکلیف درکوي، د کومو اشیاونه چې تا ته ضرر رسیږي هغه اشیا ته وژلی شي، خو په دې طریقه باندې نه چې تا هغه اور د پاسه نیولي وتی چې هغه سوځوي. په دې طریقه باندې نه. نو موږ تاسو له پکار دي د خدای نه یره پکار ده. لکه څرنګه په حدیث مبارک کې تاسو ته ما د نبی علیه صلوات والسلام مبارک دغه واعظ ذکر کړو. نبی علیه صلوات والسلام مبارک فرمایي چې تاسو په ځمکې والے باندې رحم وکړئ، اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي. نو که چېرته موږ تاسو په ځمکه باندې چې څومره انسانان دي او که حیوانات دي په هغې باندې رحم وکړو او هغوی سره چې موږ تاسو ښه سلوک وکړو، نو الله جل شانه هغه ذات دی چې زه او تا او دغه تمام دنیا پیدا کړې ده، هغه ذات به چې په ما او تا باندې رحم وکړي. موږ تاسو له پکار دي چې موږ تاسو په هر چا باندې رحم وکړو او په هر ځناور باندې چې موږ تاسو رحم وکړو هغې سره چې ښه سلوک ادا کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.